دویم زما طالب العلمانو ورونو چې سبق ته ځئ ځان کې اخلاص پیدا کړئ ځکه چې ځینې عمل ډېر لوی خو شیطان د سړي نیت خراب کړي نو ځکه حدیث کې دا راځي انما الاعمال بالنیات چې ګوره دار و مدار د اعمالو چې دا په نیتونو ده او ای زما ورونو د هغه خلکو سخت عذابونه دي سخت وعیدونه دي چې د هغې نیت خراب وي مسلم کې یو حدیث دی و امیر معاویه چې به واورېدو نو په زنګانانو به کته شو وبه ژړل چې اول جهنم په یو څو کسانو ګرمیږي په هغې کې یو ریاکاره عالم ده او ریاکاره قاري دی د شهرت شوق مه کوئ موږ دې ورک یو خو چې الله دې موږ د جهنم نه بچ کړي هېڅوک دې موږ نه پېژني خو چې په موږ دا آواز وشي چې پلانی زوی د پلاني دا جنتي دی دا زموږ ارمان دی او موږ دې ورک یو په دوړو کې خو چې د جهنم نه بچ شو جنت زموږ نصیب شي د علم مقصد دا دی چې الله دنه راضي شي او د نورو بندگانو اصلاح کې د هغو خیرخواهي کې لکه څنګه چې پیغمبرانو کړې ده حدیث کې دا راځي هغه انسان چې د دې دپاره علم کوي چې د علماو سره مقابله وکړي او د قمقلانو سره جګړې وکړي او د خلکو مخونه ځان ته واړوي چې مالداران دا وپېژني او غټ خلک دا وپېژني او غټو غټو خلکو تعلق د ده سره نو ګوره دا جنت ته نشي تللی ځکه دا علم د دنیا دپاره کې د آخرت دپاره نه کوي نو ملګرو په دې ډېر دلایل دي خو ځان ته هم دا ویم تاسو ته هم دا ویم چې ګوره علم ښه شی دی خو د الله رضا دپاره دعا کوئ چې الله موږ کې اخلاص پیدا کوي په نیمه شپه کې فریادونه کوئ چې یا زموږ ربه په تمام اعمالو کې په طلب د علم کې زموږ نیت صحیح کړي